د تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته. د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده. د مومندو باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته. په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که. د ادم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ درنه هېر نه شي. د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټن زما د مرګ یوه ټپه شه. د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د دغو مازدیګر درنه هېر نه شي. د وزیرو او بنوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي. د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه بیا په بیړه بیړه راشه کور مې خور ته. د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په صده کې د هغو